تاته وایم زه خو قاري نه یم السلام علیکم نوبت ورحمة ما الله و تاته مې نه دي ویلي. خیر قاري صاحب مېر خاورې قاري صاحب راغی ښه وروره ډېر اوږد نوم دې مې لیکلی ده. قاري صاحب محترم په خیر راغلی. نه پوهېږم څه ستونزه وه خو قطع شولې. با انټرنیټ کې مبین صاحب ستونزه وه. تاسو دا د ورونو نه پوښتنې راواخلئ. دغه افغان یو سل و 19 راغی موږ ته ویلې زه حقایق وایم. په طالبانو یې ځینې تورونه ولګول. غواړم چې دی تا نه سوال وکړي او جواب ورکړي. افغان یو سل و 19 مهرباني وکړه. مننه. اول خو سلامونه نیکې هیلې قاري صاحب خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږې. دغه کوم الفاظ دغه کومه خبره مې چې مبین ته وکړه اوس یې تا ته هم کومه. قبر په موږ او تاسو اواز کوي چې زه د غربت او د وحشت او د تیارو کور یم او دې قبر کې به هر سړی د خپل ځواب ورکوي. په شمول زما همدغسې هر انسان به د خپل ځواب ورکوي په وجود هم چې مسلمان او که کافر او که هر څوک دي دې قبر ته به ځي. خبره دا وه چې دلته تاسو دغه موضوع راوړې ده په وحشت او ظلمونه د دغه امریکایانو د اشغال غمیزه او که هر څه خو دغه ټول هم دغه د اسرو کفار دي. د دوی خبره ته وکړه چې دغه خلک چې و دوی څومره ظلمونه کړي. ما ولې چې کوم هغه خلک چې و فی سبیل الله د الله د رضا دپاره وتلي وو او د خپل د خاورې نه او د خپل د هر څه نه شتمنۍ نه دفاع یې کو. پولیسو سره جنګ نه کو، اردو سره جنګ نه کو، عام خلکو سره کار نه و، مستقیم امریکایي سره به و. پولیس به ګرځېدل پولیس ته به یې څه نه ویلې. اما امریکایي سره به یې جنګ کو. خلکو د خپل شتمنۍ د خپل سرمایه ورکړه ورته د هغه څه چې وسه یې خلکو سره کومک وکړو. هغه خلک دمدغه پیښور نه اوس به تا ولې ثبوت ووایم مبینه زه درته ثبوت ووایم دې پیښور نه مبینه څو ورځې مخکې چې تا عکسونه اخیستي وو هغه نه مولوي سلیم و ملا شیرین و مولوي شهسوار و خبرې ته خانده مه ګورې دا حقایق دي. ما درته ویل چې زه به قبر کې ځم قبر ته به ځم او دا ځواب به ورکړم. یاره داسې دا کیا موضوع نه ته ځان باسې موضوع نه ځان نه باسم والله په بالله که زه موضوع نه ځان باسم زه درته واله که زه دا اوس موضوع نه مه سوال وکړه وروره سوال وکړه. اوس هم ایسټنډیز کې یم که غواړې چې کریس ګیل در سره وغږوم چټي ولې خبرې کوې پېښور دې خدای دې تا سار وخوري. جنرال صاحب موږ ته نوبت راکړه ډېر انتظار مو کړی جنرال. بالکل مام ډېر نوبت مام دې پسې دې نوبت ده مام عبدالسلام مام نوبت ویستلی ده. موضوع ته راشه ورکې که ډېر موضوع ته راځم. همدا موضوع ده کنه همدغلته دغه پیښور شورا نه مولوي سلیم چې د امر بالمعروف وزیر و د طالبانو په وخت کې همداسې ملا شیرین چې قومندان د امنیه و د کونړ وروره مولوي سلیم په نوم خو د امر بالمعروف وزیر چېرته نه ده تېر شوی. تاسې مهرباني وکړئ ګورئ معقوله پوښتنه وکوئ دغه چرندیاتو نه به تېر شو. د مولوي سلیم په نوم د امر بالمعروف وزیر د امارت په وخت کې څوک نه ده تېر شوی. لطفا یو معقوله منطقي سوال وکوئ چې وخت د ملګرو هم ځای نشي. دلته په سټوډیو کې خلک دي زموږ خپل وخت هم قیمتي ده نو کوشش وکړئ چې نه خپل وخت ضایع کړئ نه د موږ وخت ضایع کړئ. معقوله پوښتنه وکوئ د سلیم نه هم تېر شئ د فلان و بستان نه تېر شئ یوه منطقي پوښتنه وکوئ. حقایق خو نه د اشغال حقایق نه ده دروغ ته وایي. ته دروغ وایي. مولوي سلیم په نوم د امارت په وخت کې د امر بالمعروف وزیر څوک نه ده تېر شوی. دا ته دروغ وایي. نه ده تېر شوی وروره خو چټي لګیا ته مولوي سلیم پرېږده راسه د طالبانو په وخت کې د امر بالمعروف وزیر مولوي قلمګیر مولوي موزن و. هغه خلکو چې امریکایانو سره جهاد کوو تاسو د دغه پیښور شورا نه ولې د امریکایانو سټلایټونه مو واخیستل هغه خلکو ته ورکړه هغه خلک ټارګټ شول ولې دا وکړو ولې د امریکایانو په غاړه کې ودرېدلې امریکایانو طرف ته ولې ودرېدلې خپل ایمان د خپل دین هر څه خرڅ کړ په مقابل ولې مو کوو. وروره تاسې اوس مایک بند کړئ بس سوال مو وکړ اوس به زه ځواب درکړم. اوس د مایک بند کړه یا مبین صاحب کوز کړئ دا کوز کړئ سوال یې وکړلو بس یو سوال یې کافي و زه به دې ځواب ورکړم. خبره نه کوم زه هم دلته یم. ګوره محترمه اول خو ستا دا خبره دروغ ده چې څوک دې یاد کړل چې سټلایټ مو ورکړل ټارګټ مو کړل او فلان و بستان. الحمدلله د امارت دا صف 20 کاله کېږي چې مبارزه کوي جهاد کوي او دغه مبارزه او جهاد په دې لاره کې امارت او د ولس ډېره زیاته قرباني ورکړه ډېره زیاته ستړیا یې وګالله. ته که چېرته یو افغان یې په تا کې ایماني احساس موجود وي د کافر خلاف یې د امریکایي خلاف یې اقلا ته په دې 100 کلونو کې داسې یو مستند شی ما ته یاد کړه چې تا د کافر په مقابل کې کړی وي. اوس دغه خبره د هغه څوک وکوي چې هغه خو عملا مبارزه کوي چې تا پلانې خرڅ کړو پلانبستانۍ دې خرڅ کړو هغه چا حق ده چې هغه په خپله خو هم دا عقیده لري یا په دې لاره کې خو یو قدم اخیستی وي. ته ماته یو قدم ښیلی شي چې تا په دې لاره کې اخیستی ده د امریکایي په مقابل د یو حرف ویلی ده د امریکایي په مقابل د ډاز کړی ده
د امریکایي چیرته دی کړی دا د چا کوم ځای کې دا د امریکایانو په مقابل کې ډز کړی دا کوم ځای کې ګورئ مه وایه زه یاد کړه زه یاد کړي په افغانستان کې چې هر ولایت هر ولسوالۍ کې ماته زه یاد کړه قاری صاحب ته چالاکی کوي نو پرېږدم نه ګوره چالاکي ته مه کوه دا د چالاکۍ ځای نه ده محترمه چالاکی ته اوس یې درته وایم کنه خو ما ته پرېږده چې زه درته وایه بل خواته خبره مه وړه لنډ بحث وکړو لنډ خبرې وکړه دلته سټوډیو کې ډېر زیات خلک دي تاسې هسې وخت ضایع کوئ تا په کوم ځای کې د کافر خلاف ډز کړی ده ما خبرې نه دي کړې باید قاری صاحب دا لکه منان نیازي د ورځې 15 چاودنې کوي پوه شئ نه تا په امریکایانو په کوم ځای کې ډز کړی ده ځای وښیه بلې خواته منډې مه وهه ما د امریکایانو په خلاف د خپل هر څه سرمایه ما د دغه خلکو ته ورکړي دي چې هغه فی سبیل الله چاته دې ورکړي دي چاته دې ورکړي دي تا خپله سرمایه چاته ورکړې ده نه مخکې مزه تا د خپله سرمایه د امریکایانو په خلاف چاته ورکړې ته د یو کس نوم ماته واخله ملک ګړوچي ته مې ورکړې پښتون قومندان ته مې ورکړې ده پښتون قومندان ملک بړوڅی دا کوم ځای کې دي دا کوم د هغه خلکو چې دغه فرانسویان درته مردار کړه دا هغه خلکو چې امریکایان درته مردار کوم ځای کې مردار کړ کوم ځای کې درته وسبین کې درته مردار کړ ملک بړوڅی او دا بل دي څوک یاد کړو دا څوک دي دا غوي دا څنګه دا خبره درته کوم چې دا غوي کورنۍ مخلي تاسو اسه چې بیچارهګان پاتې هغه در په دره کې لکه څنګه چې هغه باندې د تیارو د امریکایانو په طریق باندې په غوي بمباري وکړه ملت په سترګو کې خاورې ما جو قاری صاحب قبر ته بزي دا درې پښتنې ولا فرین یار دا هډه ټکا سړای وروره ته داسې وکا وروره مهرباني وکا تل خپل ګریوان ته سر ټیټ کا د دغه پروپاګند تک قبر پیژنې قبر لري په قبر ایمان لري زه قسم یادوم چې چېرته تا په قبر یقیني ایمان لرلی او په د قبر نه ویرېدی تا به دا خبرې نه وای کړي تاسو ټول براین واش شوي ستاسو یا دماغ مینځل شوي دي یا تاسو د همدې پروپاګند لپاره پیسې درکول کېږي د دې پروپاګند لپاره تاسو ته امتیاز درکول کېږي موبایل سم مایک بند کړه سړي سره د وخت نه ضایع کوم مایک بند کړه داسې خرافات وایي لري که بیخي لري که تاسو ته پیسې درکول کېږي د پروپاګند لپاره په ځای د دې چې ته یو منطقي سوال وکوي ته دې دا اوس اصلا سوال دی چې ته تاسو ته پلاني د سټلایټ ورکړی و پلاني ټارګټ شو ودی ویشتل شو دا د کوم ځای نه لګیا دا څه وایي ته اسلامي امارت دا 10 کال مبارزه کړې دا 10 کال قرباني ورکړې دي 10 کال شهیدان ورکړل د ملت شهیدان ورکړل داسې خلک په صف کې شهیدان شول چې د وینو نه خوشبو تله داسې خلک په دې صف کې شهیدان شول او ته راغلی ته یې چې یعنی تا عملا څه کړي دي دا که تا د کافر په مقابل کې څه کړي وای زه قسم خورم تا به نن دا جرأت نه کولی چې ته د صف په د جهاد په صف پسې لګیا یې د کافر په ملګرتیا لګیا په اروپا کې دا په یوه پښه ګوډ د بیچاره سوسیالو ته ناست ده خو دې په خاطر چې دلته بعضې خلک بیا داسې ووایه د خدای بندانو ما خو ویل چې که چېرته کوم څوک د سنګر نه لګیا ده نو چې د سوسیالو بینیفټس والا وي نو دا قاري صاحب د ګلپیانو سیزان ده دا بعضې خلک ګلپي ډېر وخوري نو چې دلته لایف کې هوا ونه باسي خطبه پلي کېږي بېګا منان نیازي ویلې وایي زه د ورځې 15,000 چاودنې کوم مال ګلپیان کم خورئ انشاءالله چاودنې به هم کمې بیا کوې او بالکل دا بل ورور ته عبدالسلام ورور ته وخت ورکړه دا ډېر نه انتظار ده مهرباني وکړه عبدالسلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جنرال صاحب سلامونه مو قبول کړئ الله تعالی پاک د تاسې او قاري صاحب او انجینر صاحب او ټول د تاسې همکاران ژوندي راته لري محترمه تاسو خو ډېره ګرمه موضوع ده او دا بل نفر خو داسې خبرې کولې هېڅ په موضوع هم نه پېژې او کوم دلیل یې هم نه لرل د تاسې موضوع خو د اشغالګرو د ظلم په باره کې وه زه د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د مټاخیل د کلي یوه واقعه درته یایم مهرباني هغه واقعه ماشاءالله ماشاءالله مهرباني وکړه ماغه غوړي انجنیر صاحب قربان شم بالکل غاګ دې صحیح ده مهرباني وکړه د یحیی خیل ولسوالۍ د مټاخیلو په کلي کې د هیبت په نامو یو حافظ و سترګې دواړه ړندې وې هېڅ یې نه لیدل واړو واړو ماشومان یې و هغه یې په درس کې اچولي وو د اخیلو په مدرسه کې د هلته حفظ کولو دغه د دې ورور کامره ودرېدله کولی چې په داسې وحشت سره د موږ په بامو باندې امریکایان او دغه د اردو داسې د اردو والبولې دغه مزدوران راوختل په بام دربی شو دا یو زوی ما ته یا ایسې مورې بام باندې د څه شي غله دي یا څه کیسه ده داسې دربی ده زه به ور وخېږم
مور یې دا کیسه راته کوي یو زوی مې را مخته سو د بند راووتل په زینو کې ورخېږي زه له شا ورپسې ولاړ یم دی خوا ټکان ورباندې وسه او زوی یې وویستل کته ماته راولوېدل چوترې ته بالاخره ګیټ چې و د کور هغه ګیټ یې مات کړو راننوتل ټکان یې کول ما راولټولې یو څو جلکۍ را سره وې له هغو سره په اتاق کې پټه سوم دوی په اتاق باندې ټکونه کول دغه مرمۍ دغسې اتاق ته له غرسۍ چې راننوتلې ما یو څراغ په دې حالت کې ولګول هغه څراغ کله د کړکۍ خواته نږدې کړم نارې وکړم چې موږ خالص ښځې یو یو شی نشته دلته موږ سره نارینه هم نشته او کوم دوه هلکان چې وو هغه دواړه تاسې وویستل یو یې په زینو کې ویستلی دا بل څه راوځي په د اشخانۍ په وره کې خو بالاخره دغه عسکر او امریکایان تر اتاقه پورې ځان رسوي هلته پورې ځان ورسولو د مور یې کیسه کوي دغه شهیدان هلکان چې پراته وو په دغو باندې کنداغونه راسم کړي دا یې راته وږل ما به راولټول یو ربم په یو شهید باندې توس واچول دوی به رالو هغه توس بې ځینې غوردار کړو ما به بل شهید ته ور ولټولې په هغې باندې به مې توس اچولو دوی به आवाज दे बांध सुनाला قاری صاحب محترم आवाज दे کس دې مدارې نه کوي आवाज दे بند شو आवाज تا ته راځي انجینر صاحب आवाज बंद है जनरल साहब आवाज बंद है आवाज बंद आवाज دې بند ده زه به دې کاته کم بیا راشه ان شاء الله درته به راځي کوم صحیح ده ټول ناست بالکل د هغه صحیح خو څه کله خبرې شروع کړلې ګل جان ورونه السلام علیکم مهرباني وکړئ موضوع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جنرال صاحب ته محترم قاری صاحب او انجینر صاحب په سټوډیو کې ټول ملګرو ته سلامونه وایم وعلیکم السلام جنرال صاحب بخښنه غواړم وروره موږ په بدل نومانو باندې د امر خلاف کار نه کوو په بدل نومانو باندې په دې وجه باندې رالم چې دغه ولو دغه کافران یو مخ ورته متوجه دي نو کنه زما خپل نوم خو ان شاء الله دا د اسلامي نوم دی معلوم دی هیڅ کله به بیا د خیر په بدل نوم باندې رام نسم او بل خبره دا کول جنرال صاحب ته چې جنرال صاحب ته چې کله خبرې کوي چې دغه چې خبرې کوي عکس چې د فکر راسي او چې کله خبرې پریږدي بار د عکس سم اچ ډي سي نو دغه نت ډیر کمزوري زما په فکر انټرنیټ ستونزه ونن لګه زیات او مهرباني بس دغه ستونزه کله کله شي د لایو په فایل کې مو د نت ستونزه اوس الحمدلله کده مهرباني وکړه وس ان شاء الله برابر دی ان شاء الله الرحمن زموږ د ډیرو خبرو ضرورت به دی دلته قاری صاحب موجود دی قاری صاحب موجود ان شاء الله زموږ لپاره د خبرو د ډیرو خبرو گنجائش نشته تاسو د اشغال پر موضوع باندې د اشغال پر غمیزه باندې بلژ وګایو مهرباني او د دې سمخ کې قاری صاحب ارسلې باید دغه جنرال صاحب ارسلې باید د سټوډیو اصول مراعات کې کم سړی خبرې کوي د نور باید مایکونه باندې بار به دا شور نه راځي مهرباني ورو مهرباني جنرال صاحب د اشغال ظلمونه او د اشغال د غمیزه تا خو هم روان دي او دغه رقم د هیوادوالو په مخ کې دي سړی به کوم غمیزه را یاد کړي نو د مثال په توګه هغه ما چې په خپل سترګو لیدل دي یا ما چې په خپل اوریدل دي یا زه پکې کې وم هغه به څه نه څه درته بیان کوم چې ما لیدل دي لاند کراته بیان کې مهرباني وکړئ لاندې په لاندې ټکو ان شاء الله جنرال صاحب په لاندې ټکو درته گایږم مقطع کو لاندې درته بیانوم یو واقعیا درته بیانوم مهرباني د په 2008 کال کې غالبا په 2008 کال کې به په هلمند کې په ساروان کلا کې د سنگین په سر کې ساروان کلا کې دا ګردو ملګرو ته معلوم دی دا ځای د ښکارات ځای دی ګرد دنیا ګرد افغانستان خلکو ته ان شاء الله که خدا کول معلوم دی هلمند خو ډیر مشهور دی خو بس دا ساروان کلا او دا ځایونه بیا ډیر کې مشهور دي مهرباني کوم شپاړس دانې ټانګان دغه د ورووتل د امریکایانو د ورووتل د ګرم د سروان کلا وسر ته ګرما ورته وایي دغه ځای ته ورووتل نو بار د مجاهدینو د خو سره جنگ سو په دې کې و ټانګ چې هغه وسوځل سول انور پاتس ول نو امریکایان ډیر زیات وخت شمیدل د مازیګر ټیم او د مازیګر وخت خوش سو ډیر
داسې ماپښین قضا و مازدیګر لا وختي و داسې ټیم و بارا دا 250 ډوله بولې بزبزاکه بولې غلطو خلکو په دا بوبو باندې مشوره کړې او په بوبو باندې پیژندو و دا تیاره رالم دې تیارې د دغه وخت څخه بمبار شروع کړي نن دا ما په خپل سترګو لیدلې ده چې نن د سهار د اذانو پورې د اذانو صلابات د شرونه کېده د وخت پورې بمبار وکړي بارا چې کله دا تیاره ولاړه دا ځای سموږ ورلو هغه ځای ته نو دا هغه ځای حالات ته د لیر ځای مجاهدین خو نه راتله د هغه پاسه څه ناڅه څارنه به کول مجاهدین دلته شاوخوا ګرځېدل مجاهدین لله الحمد نه دي هېڅوک پکښې کې خوش شوي او پاته سو عام ولس جنرال صاحب ته باور وکړه په دا خپلو پټوګانو کې به دا انسانان موږ راټولول د انسانانو پښې و لاسونه به مې راټولول د بعضې به مې سرونه راټولول د بعضې به مې اندامونه راټولول راوړل مې د هلته مې په ساربانکلا کې یو ځای په کلي کې کوچنی دواخانه و په دې کې مې سره راټولول الله مقدر وکړي عزتمن شي جنرال صاحب زما اواز زما خیال نه و او ستا اواز د ستا وروره خو ما هغه لکه خبرې لنډې کې چې دا نورو ملګرو ته واخ ورکړو نو مې په خپلو سترګو جنرال صاحب بس دا یوه خبره لکم په خپلو سترګو مې ولیدې چې زنانې را روانې وې د دغه اشغال د دغه ظالمانو د ظلم وجول چې دغه دومره انسانان باندې ظلم وسو دا دومره انسانان عام خلک ول ټوله یا کوچنیان ول یا زنانې وې دا دومره انسانان په یوه شپه باندې په شهادت باندې ورسېدل نو د اشغال به نور کم ظلمونه سړی رایاد کړي کم ظلمونه به سړی مخ ته ودرېږي قدرمن شه الله پاک مو عزت وکړه الله دې نور د اشغال ختم کړي او الله پاک دې سپېڅلی اسلامي امارت راولي چې موږ ټول د امن په فضا کې د ورورۍ په فضا کې خپل ژوند وکړو الله دې نور د جګړو ټغر ټول کړي حارث صاحب محترم که څه ویل لرې مهرباني وکړه کنې دغه وطن ګوند نه به هغه راواخلو سوال اوس دغلته نور محمد احمدي په نوم کس راغلی حتی هغه خپل کمیس یې نه ده اغوستی ده سره به زه څه وکړم مهرباني مبین صاحب دا د اشغالګرو د وحشتونو قصې چې دي دا ډېرې اوږدې کیسې دي په دې کتابونه لیکل کېږي په دې په سوونو ساعتونو ډاکومنټري او فلمونه په دې جوړېدلی شي خو دې برخې ته موږ متوجه یو انشاءالله چې اشغالګر او د هغوی مزدوران ملیشې دي دا فکر نه کوي چې دا ځل هم دوی لکه د روسي اشغالګرو په څنګ کې چې خپل افغان ولس ووژلو او د روسانو د تګ نه وروسته یې ګیرې اوږدې کړې او ځانونه یې سپین چرګانه یادول او اوس هم دوی هغه جنایات چې دوی ته یادوي نو دوی وایي چې نه دا بلکې نجیب ته شهید هم وایي دا ځل د اشغالګرو ملیشو چې کوم جنایات کړي دي هغه موږ مستند ریکارډ کړي دي او په مستند ډول به انشاءالله وخت په وخت ولس ته وړاندې کوو او دغه تور مخې او دغه تورې څیرې دا د تاریخ شرمېدلې رسوا څیرې به انشاءالله بیا ځانونه سپین چرګان تیر نه کړي رانه قدرمن شه د وطن ګوند مهرباني وکړه د پنجاب په چارو کې لوی متخصص د وطن ګوند مهرباني مننه سلامونه او نیک هیلې ټولو ته خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحتمنده اوسئ او خدای دې موږ په وطن کې سوله راولي زه د قاري صاحب محترم نه سوال لرم قاري صاحب محترم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان دولت تاسو ټولې هغه غوښتنې چې دي یعنی وی منلې څلور پنځه غوښتنې د تاسو د دانه وویل هغه ټول د تاسو د افغانستان دولت منلي دي اوس سوال دا دی چې وخت د افغانستان دولت د تاسو په مقابل کې دونه نرمي ورښیي تاسو ولې سولې ته غاړه نه ایږدئ چې او که تاسو رښتیا هم په خپل یعنی اختیار د تاسو په لاس کې دی او تاسو ځان ته یو ډېر غټ یعنی از قدرت یعنی تاسو ولې د افغانستان د خلکو سره نه کینئ او سوله خو نه کوئ آیا دا ډېر د تاسو کبر او یعنی تکبر نه دی دا چې تاسو د افغانستان د خلکو په مقابل کې کوئ وطن ماما همدا یوه پوښتنه ده که بله هم شته همدغه یوه ده قاري صاحب محترم نو دا خو ګورئ که چېرته دغه کارونه متاسفانه چې د کابل ادارې وکړل ولس څه غواړي
ولس خو د اشرف غني نه غواړي چې استفاده ورکړي، دا ټول سیاسيون هم ترې غواړي، ولس هم ترې غواړي، نړیواله ټولنه هم ترې غواړي. صرف دی دا په ارګ کې یو څو کسان ناست دي چې د واک په ګدۍ ناست دي، هغوی نه غواړي چې واک پرېږدي. ولس خبره خو دوی نه مني، ولس ته خو دوی نه تسلیمیږي، ولس خو دوی راخیستې ده. پاتې شوه دا خبره چې تاسې وایي چې افغانستان حکومت تاسو سره دومره خبرې ومنلې، نو کاش چې دوی د موږ سره منلې وای. دوی خو د موږ سره نه دي منلي. موږ د 1 روپۍ احسان په ځان نه منو، د 1 افغانۍ احسان موږ په ځان نه منو، ځکه موږ نه د دوی نه غوښتنه کړې ده، نه د موږ خبره منلې. د امریکایانو خبره یې منلې ده، امریکایانو دوی ته امر کړی ده، امریکایانو دوی ته سوال نه ده کړی. بندیان یې موږ ته نه راخوشي کړي دي، نه یې موږ احسان منو. د موږ بندیان دي که خوشي کولې دا 15 کالو کې به د 10 کسان خو خوشي کړي وو. د غني په ټوله دوره کې 10 سیاسي بندیان هم نه دي خوشي شوي. دا خو که چېرته د دې خلکو وس رسېدلی وی، قسم په الله د دې بندیانو به دوی په ستکې ایستلي وای. دا خو د دوی وس ونه رسېدو. موږ د 1 روپۍ احسان نه منو. نه د بندیان د ما دپاره خوشي کړي دي، د بندیان د امریکایانو په زور خوشي کړل، د امریکایانو په فشار دي خوشي کړل. مذاکراتو ته د ما دپاره نه یې ناست، ولا چې نن د امریکایانو فشار نه وي او نن د زما د جهاد فشار نه وي، قسم ده که 100 کاله هم ته زما سره خبرې وکړي، 100 کاله تا ماته د انسان په سترګه نه کتل، تا ماته د ژوند حق نه راکولو، ته بیا ما سره په مذاکراتو میز کې خبرې کوي. دا خو د امریکایانو زور ده، زما د جهاد برکت ده چې ما مجبور کړی او امریکایانو غوږ در تاو کړی ده چې ورشه خبرې ورسره وکړه. تاسې نن ولیدل د اشرف غني د دوی د ډلو ټپلو د ټیم یو کس خبرې مو واورېدې. مونږ باندې د 1 روپۍ احسان هم نشته، او کاش دا کارونه د موږ دپاره کړي وای. دا کارونه د په هغه وخت کې کړي وای چې امریکایانو د ده غوږ نه وای تاو کړی. تړون چې لاسلیک شو، ټولو خلکو اشرف غني ته هم دا ویل چې دغه بندیان دي، امریکایان هم در باندې خوشي کوي، خو په خپله خوښه